پاکستان کې د ځمکې ښویېدنې په پیښه کې لاس کسان مړه شوي دي. صالح وایي بې اسناده موټر به پولیسو یا د وژل شویو ځواکونو کورنیو ته وسپارل شي. سلام ستړي مشه دوه مهم خبرونه سره وګورئ. د پاکستان په شمالي سیمه کې د ځمکې ښویېدنې په پیښه کې یو موټر تر خټو او خاورو لاندې شوی او لږ تر لږه لاس کسان مړه شوي دي. په دغه مینی باس موټر کې 15 کسان له راولپنډۍ څخه سکادو سیمې ته روان وو چې د اسلام آباد د شمال په 240 کیلومترۍ کې پراته ده. د پولیسو یو چارواکي وکیل خان ویل د ژغورونکو کارکونکو او محلي رضاکاران د ژوندي پاتې شویو کسانو د موندلو لپاره د خاورو او خټو په لرې کولو بوخت دي. بلخوا د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي بې اسناده موټر به یا پولیسو یا د وژل شویو امنیتي ځواکونو کورنیو ته وسپارل شي. ښاغلي صالح نن یکشنبه پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي د نن سهار د امنیتي غونډې د پریکړې پر اساس له ټولو موټر چلوونکو غوښتل کیږي چې یا خپل موټرونه قانوني کړي او یا به ضبط کیږي. وروسته له دې چې په کابل ښار کې له جنایي پیښو د خلکو اندېښنې او شکایتونه زیات شول، امرالله صالح ته د څو اونیو لپاره د پلازمینې د امنیت دنده وسپارل شوه. د ویلي چې پر غلو شکمارو او د هغو پر ملاتړو به ترحم ونه کړي.